وخت کې ویلي چې د افغانستان د خلکو نه ما یو ځای کې تقریر کړو یو جلسه کې د افغانستان د خلکو نه زما یو ګیله ده خو هغه ګیله مې دا ده چې د علماو اهمیت د علماو قدر د علماو وقار چې کوم دی دلته د افغانستان ولس سره نشته خپل ځان او عالم ورته په یو مقام کې ښکاري دلته چې کوم دی ډېره زیاته توجه چې د مال دولت ته چې چا سره دولت یې بس دا سړی دلته چې کوم دی د مقام والا ښکاري زما خپله تجربه هم دا شوه مشاهده مې هم دا شوه چې په افغانستان کې د علماو قدر ډېر کوي اصل دا خبره ومې صحیح که غلطه وي تاسو ورته ووایئ داسې دا که نه ده یعنې تر اوسه پورې ما چېرته د عوامو په زړه کې هغه وقار هغه احترام چې کوم په کار دی هغه د علماو نشته دا علما دوی ته داسې ښکاري لکه چې دا د امریکې نه راغلي او یا د بل چې کوم دی د کافر ملک نه راغلي پوه شئ که نه د دوی نه په زوره یو شی اخیستی امر دارنګې نه دی په دې زړه اداره کې که ستاسو خیل د علماو چې کوم دی کم وایه توحید به چې کوم دی د خلکو کوه او دا نظام نه دی دا نظام دا د علماو د حفاظو د طلباو په وینه راغلی دې امارت اسلامي چې کوم دی علماو ډېرې قربانۍ ورکړي دي ډېرو طلباو ډېرو حفاظو پاکه وینه بهترینه وینه ده د علماو د طلباو د حفاظو ده د عوامو وینه هم بهتر ده هم څه بده نه ده پوهېږي په وینه کې فرق شته که نه شته فرق نو دا یو ګیله چې کوم دی واقعي ده زما داسې غوندې ګیله شته د دې خلکو عموما د کوم دی په افغانستان کې د عام ولس نه اگر چې بعضې وخت کې ظاهري به د دواړو سلامونه کوي خپې به هم دله چاپي کوي خو چې لږ شان د دوی ځان نه شي مجلس کې بیا ټول مو د علماو غیبت دوی داسې وکړه او داسې وکړه داسې وکړه او داسې وکړه ولې دا څه ملکې خو نه دي چې اسمان نه راغلي خوراک به نه کوي دا څه پرشتې خو نه دي چې ډوډۍ به نه خوري دا څه پرشتې خو نه دي وایه چې ودونه به نه کوي ودونه به هم کوي وایه ډوډۍ به هم خوري او باقي چې کوم دی کورونو کې به هم اوسېږي اوبه به هم څښي او د دنیا چې کوم د نفس بعضې خواهشات به هم پوره کوي ځکه د انسانان دي بل دا چې موږ تاسو نه محفوظ یو نه معصوم یو ګناه به هم رانه کېږي خطا به هم رانه کېږي سهو به هم رانه کېږي خو ګناهونه دې ورته الله معاف کړي او باقي سهو باندې خدای پاک مؤاخذه نه کوي پوهېږي په خبره باندې زما ګیله به زه یم تاسو هم دا ګیله یي که نه شته دا ګیله اوس زه هم ستاسو ګاونډیان چې یو که نه که نور هر څه خو د علماو قدر پکې ډېر دی یعنې به ذات خود زموږ او ستاسو د دې ځای علما هلته څومره معزز وو څومره پرې عوام ولس خدمت کوو څومره قدر به ونه کوو الله دې ووایي چې زموږ ستاسو د ولس دې موضوع ته کلکه توجه راواړي د دوی چې کوم دی د ذهن نه دی د مفکورې چې کوم دی اصلاح وشي او یا زموږ ستاسو د ولس ملامت هم نه دی زموږ ستاسو د ولس نه دی ملامت د هغې وجه دا ده چې د دوی په ذهنونو کار نه دی شوی د دې خلکو چې کوم دی که ماقهو تربیت په کار کې نه دی شوی ځکه په جنګ کې پیدا او په جنګ کې بوډا او په جنګ کې لاړ ټول عمر چې کوم دی جنګ باقي چې کوم دی یو خبر وي بل د اوس خو زه حق وایم که نه چې حق نه وایي خو یو خو دغه مې شو بل طرف ته زموږ ستاسو د افغانستان علما هم کې کمی دی دوی خپله ذمواري نه ده پاره کړې دوی که په حقهو چې د دې عوامو تربیت ته هغې نه ده کړې داسې لاړ شي امام ته وګوره د امام کار صحیح بس دلته میراب کې مونږ الله اکبر او بیا چې کوم دی د کور نه وتې د جومات نه چا ته دا نه دي ویلي چې ته په ساتور سره مونږ کې ولي کې ته ولې د حساب کې کوږ ولاړې دا ماشوم ولې باقي سم کې ولاړ دی
دا بوډا ولې چې کوم دی وایي داسې کو ګرځي راشه مړه مونځونه راته واورو چې دا مونځ درته صحیح کړم راشه چې کوم دی کلیمه درته وښیم دا خپل معاش اخیستی دی وستلی دی نو د دې ولس باندې یو 10 کاله خواري پکار ده څو کاله 100 کاله نه یادوم ځکه 100 کاله چې دوی په دې مفکوره کې څه داخل شوي دا به تشتل غواړي او دا وایي دا 10 کاله پرې لګي چې 10 کالو کې موږ تاسو د دې عوام ولس د دې د بچو ښه تربیت وکړو ښه پرورش یې وکړو نو یاد ساتئ دا ډېر غیرتي خلک دي دا وایي په دې علماو باندې ځان ورکړي د علماو په قدر کې څه کمې وایي مولیانو کې هم شته او څه کمې په دې عوامو کې هم شته هغې حالات دا د خدای له طرف نه انګلیسو ووایي ټول خلک علماء لار خدمتونه یې وکړه علماو لار چې کوم دی بل ځای کې پاتې کېده دلته زموږ تاسو د علماو ځای نه واقعي دښمني وه د کافرو سره دا خلک زموږ او ستاسو نه لرې پاتې شو چې لرې پاتې شو تربیت یې ونه شو چې ونه شو اوس دی د عوامو او د مونیانو فرق نه کوي یو شی ورته ښکاري ټول هر چا ته په یو سترګه ګوري خو هر چا ته په یو سترګه موږ تاسو نه ګورو ښه دا سلسله د مراتبو سلسله د درجاتو دا به خامخا موږ تاسو لحاظ کوو د عالم به د علم قدر کوو د حاجي به د حج قدر کوو او د مجاهد به د جهاد قدر کوو د امي به د امیتوب قدر کوو او څو خبرې مې ته وکړې خو دا ځان سمولي کړي ښه الله هو الذي الله عز وجل ګلوي ساده په نجوم او ستوري تعتدو چې تاسو هدایت کوئ بها پتیزا فی ظلمات البر والبحر فاتحو دوچ و دریاب کله چې سړی سفر کوي په دریابونو کې او شپی او د ستورو په رڼا باندې سړي ته لار ښکاري د سپوږمۍ په واسطه باندې هم سړي ته ډېر لار ښکاري او دا به تاسو تجربه شوي زموږ تاسو سفر اکثره به د شپې وي که نه وي سپوږمۍ به راوخته به سفر یې به شروع دا دي ټول خدمتونه قبول کړي الله قد فصل الآیات وتاکي سب بار برمون وایتونه پردا قوم یعلمون چې هغوی پوهېږي وهو الذي انشأکم دا شپاړسم دلیل دی دې ته دلیل د ایجاد دی الله هغه ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه فمستقر ومستودع فمستقر نو الله د دې لپاره زیاده قرار او زیاده وایا امانت مستقر او مستودع کوم ځای دی مستقر معنا په ارحامو د میندو کې او په اسلامو د پلار کې د پلارانو کې ابن عباس سے فرمایي او یا مستقر په ارحامو کې او مستودع په قبر کې ابن مسعود سے فرمایي او یا مستقر په ځمکه کې او دغه مستودع حيث يموت في دنیا چې کوم ځای کې دنیا کې مړ شو نو هلته به قبر وي دا هر څه ماته د اوسېدو ځای معلوم دی او د ورتلو ځای معلوم دی پیدا به سړی په یو ځای کې ښه دفن به په بل ځای کې مسله دا ده چې کله دا ماشوم نه دی د مور په رحم کې دا نطفه لاړه شي دغه وخت کې ښه ملایکه علیه السلام د هغه ځای نه خاوره راواخلي چې کوم ځای کې به دې دفن کېږي نو هغه خاوره داسې حل شي بیا چې کله دا پیدا شي دنیا کې اوسېږي چې کله د وفات کېدو وخت راشي بس هغه ځای ته د الله ضرورت پېښ شي هلته لاړ شي هېڅ هلته دفن شي هلته خلاص او مسله خو دا ده که نه چې سړی کوم ځای کې وفات شي هلته بیا دفن کړي چې کوم ځای کې سړی وفات شي که نه بس هلته بیا دفن کړي ورور ته ضرورت نشته موږ تاسو وایه افغانیان دا یو خپل طبیعت دی نو په مدینه منوره کې سړی وفات شي کوشش کوي چې دلته یې راوړي په مکه کې وفات شي کوشش کوي چې دلته یې راوړي او بعضې خلک دا تقاضا کوي چې زه راشم او هلته وایي دفن شم مرحبا خو دا هر چا لپاره خپل ځای مقرر دي ښه په ازل کې مقرر دي قد فصل الآیات علما بار بار بیان کړي نو په دا قوم یو قانون چې هغه پوهېږي وهو الذي ذاتكم دی وایي ولسم دلیل الله ذات دی چې راجګلي نه سمای د اسمان نه مان په باخر الله نو په دې سره باندې کولې شي ضرورت هر شي باخر الله من الله دغه حاضر شي کې وایي مو تکشن الله يدخل من ورابا دغه حبت دانی متراکبا متراکب معنا څه پرله بزیو د بل د پاسه دی نه موږ کې پوری کړه دا د یو بل پاسه لګیږي
دغه د جوار وګي هم لیدلې کړه د شولې وګي هم لیدلې د وربشو هم لیدلې الله یو من النخل کجورنا من طلعات گوشو داغی نقنوان بعضی کنی وگی دیوئی دانیتون چی نزدی وزمکتا و جنات لو باغونا من اعناب دانگورنا و زیتون و دو خونان و روان و دانار موشتا بیان چی او شانت بیویا و منظر کی خون کی برقی پانی او شانت اللہ یو غیر متشابی و نوی او شانت نکم دے خون کی ویا پمیوان کی انظروا قریا الى ثمره میوی دا تیزا اسمانا چی کلم میوونی سی اسمانا دیتا وی چی نوی پخشی وینعیهی او ینعی آغا موی میوی تا وی چی زارا پخی ان فی ذالکم یقینا بدیمت وی لید قولت پردا قوی وی چی مانگوڑی و جالو اللہ شوکا دا شکایت دے او بیان دا حماقت دے دوی اللہ وی دیگر دید اللہ رب پر شوکار جی ناغا شوکار جی کمین جناتو عام طور دا جن ندے او دا ملائکہ علیہ السلام دا دوارا جی کم دے جنسی واحد دے یو دا نور نا پیدا دے یو دا نار نا پیدا دے وخلقهم اللہ وی حال دا اپنے دے پیدا کری وخلقو لو بنین او اختلقو دی جوڑ کری دی ویا دا دیر پارا بنین اولاد دی اللہ دا اولاد ثابت دی وبنا دی زرگانی بغیر علم بغیر علمنا دیوئی الملائکت بنات اللہ سبحانہ طور توید اللہ بیانت پاک دی اللہ پاک دی اتخاذ دی ولد دو اتخاذ دی شرکنا حس کلا اللہ پاک دی پانا ولد نشتا شریک نشتا وتعالو برتر دی اللہ اما درجے سے بون چتی بیانی دی ولد دو شرکنا بدی اور سماوات دی اللہ پاک کی دان پیدا کرو کہ ناشنا پیدا کرو کہ داسمانو دزمک دے بدی دے ابداع نہ دے ابداع کو پیجنے کے نا ایجاد شہین وایا بلا مثال ثابت انہا یکون حکم کیف یکون سنگ بشیر در پرا ولد النائم ولم تکن لہو صاحبہ نسد اللہ پر بی بی ذکر چی ولد تراجی دا بی بی نرازی خزی نرازی خزین ولد بی وخلق كل شيء الله بذكر شيء وقد الله بارشباني علم دي ذلكم الله ربكم دل ويمتاز الله پاک جو استاذ رب لا اله الا هو دي دلائل ذکر شکر دیکھا نتیجہ دا لا الہ الا هو خالق كل شيء الله پیدا کرن کے دار شيء دي فاعبدوه وحدوه لدى الله توحید کرن کے وهو دل بارشباني وكيل دار وغدي زیوار دي حافظ دي لا تذهب الابصار وهو يذهب الابصار وهو اللطيف الخبير دا هغه آیت دی چې په دې باندې معتزله استدلال کړی دی چې دا الله پاک کې دیدار ممکن نه دی په دنیا کې نه په آخرت تاسو ما ویلو یو دلیل لري په دا آیت دی چې لا تذهب الابصار وهو يذهب الابصار د دې په تاسو جواب وکړئ کہ عام طور اللہ پاک کردے ذات سترگی ادراک نشی کرو نو دین امورات کی کردے ہر ادراک بالکن و بکنہی لا بالوجہ و لا بوجہی لا تذهب الابصار و ادراک نشی کرو وید اللہ پاک خاص الابصار خاندان دسترگی سترگو والا اللہ پاک دا ادراک نشی کرو لا بالکنہا ولا بکنہی تاثر سلم ویلی دے سلم خطبہ کی لا یحد ولا تصورو ذکر کے لا یحد لان دی لیکن نکتری کرنا ہے لا بالکنہا ولا بکنہی دی پوش دا ذات تباری تعالیٰ دی کم دے ادراک بنشی کرو دے یو تصور بالوجہ دے یو تصور بوجہی دے لا کولیش بیا تاسو ما ویلیو چې مابین د راهي او د مرغي کې کم از کم څه شرایط وي نو هغه شرایط چې کوم دی وایي نشته ځکه دا مرغي باندې کوم دی ډېر لرې هم نه ډېر نږدې به هم نه درمیانه حالت کې وایي او الله په اقرب من حمل الورید دی ځکه ادراک نشي کولی ذي شعاع به ذي جسمین به اللہ پاک ذی جسم نہ دے نزی شعاع ذکر نشی لیدنے دنیا کے شرائط نشتا دیو جنا اللہ پاک وائے سترگی دانی ادراک وہو یدرک الابصار اللہ پاک کم دے وائے ادراک کی دزو الابصار او یاد دی مانا دادا
چې لا تدرک الابصار ادراک نشي کولای د الله پاک کوم دی وای الابصار زول ابصار عام طور کې کوم دی وای په حشر کې یا په ټول اوقاتو کې یا جميع الابصار هر څوک نشي لیدلی ټول نشي لیدلی بعضې به ویني بعضې نه ډېر خلک به داسې چې هغې ته به الله خپل دیدار نه ورکوي نو الله فرمایي لا تدرک الابصار هو زمین الله تعالی لا تدرکو ادراک نشي کولی د الله پاک الابصار خاوندان د سترګې یا په دنیا کې مراد ترې وقوعان دا معنا وکړه ادراک نشي کولی د الله پاک سترګې چې کومې په دنیا کې ذاتن او وقوعا ذاتن خو شته خو وقوعا نشته په دنیا کې څوک نشي د آخرت کې وي وهو يدرك الابصار والله پاک کوم نه ادراک کوي چې د زول ابصار الله پاک بیا لیکي وهو الابصار وهو اللطيف والله پاک باریک بین خبردار دی وهو اللطيف دا مهربان دی معنا باریک بین خبردار دی هر څه ویني قد پتا کې جاءكم راغلی تاسو ته بصائر جمع د بصیرت د دلایل ته ویل کی راغلی تاسو ته دلایل جانب د راستا سنا ولس دلایل خوستیر شو فمن ابصر بین نفسه چا چې ولید حق ایمان یې راوړ وای دا پیدا مند در پر ومن عمیه پاره او چا چې سوچ چړون شو او ویني دې دا دلایل فعليها ظالم په باندې دي وما عليكم بحفيظ ذني بتاسو نگهبان سیموار حافظ هم دقلگی من بار بار بیانو ایتو ربار دی تاسو بی ایمان راوڑی عبرت واقلی ولیقولو او دیر پارا چه دا خلقنوی درستا کتبتا داتا جی کم نے لکل کلی دی ویا یاد رسلی دی دا بخوا زمانی راسی پوشی پر خورا باندی کلن اللہ ولی نبینہو او دیر بات چمونگا ظاہرہو بیانون بار دا قوی عالمون جاہی تصدیب کئی نو اتبی ماوہیلی تابی شاہد چوائی کوئی تاتا من ربی جانب درستانا لا الہ الا ہو دی وآلی رازو کد مشرکاننا لو شاء اللہ کدخ دے ولو شاء اللہ کدخ دے خوشوی معاشرکو دا دی سوال دی بوی علیہ باللہ ان اللہ رازن علی شرکنا دی بوی خدای پاک زمون په شرک باندې راضي دی ولی وای که خدای پاک راضي نه وي نو موږ به شرک نه وای کړی ځکه په دنیا کې هیڅ شی د الله پاک نه راضي نه غیر نشي کېدی دا خلکو ذهنونو کې چې کوم دی شک واقع کوي اشتباهګانې کوي یو د الله اراده ده یو د الله مشیت د دې کې فرق دی ښه د الله فرق د ارادې نه علاوه په دنیا کې هیڅ شی نشي هیڅ څوک څه نشي تبلیغین خبره هم اوریدلې کنه چې الله پاک بغیر د مخلوق نه څه کولای شي مخلوق د الله په غیر څه شي کولای خدای اراده ته کې به وایي ښه چې کله تبلیغین دا خبرې شروع کړي نو موږ به اعتراضونه وکړو چې تاسو وایي چې الله پاک هر څه کوي چې مخلوق هم دې کار نه کوي کني کوي دا څه ته وایي چې الله پاک بغیر د اراده د مخلوق نه څه کولای شي او مخلوق بغیر د اراده د الله باندې هیڅ شی نشي کولای نو اصلاح رانه کړه نو چې دنیا کې وجود راځي دا ټول د الله په اراده یو د الله مشیت دې چې ته رضا وي نو دوی باندې کوم دي خلکو ته وی چې موږ شرک کړی نو په دې خدای راضي دی کنه نو موږ ولې شرک کولای نو یو د الله اراده ده یو د الله په مشیت دی ښه وقالو دی وی لو شاء الله د خدای خوښ ما شرکنا هم شرک نه کړی الله یو ما جان کله حافظو نیګر تعالی په دې باندې وای نگهبان وما طالب وکیل او دې په دې باندې مسلط او داروغه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله دا شکایت دې دوی نه او زموږ استاد لپاره دې کوم دې نصيحت دې د خیر پای خبره ده الله وی بوتان ترد بد مو وای د مشرکانو خدایانو ترد بد مو وای ځکه دوی ولې کوم دی الله پاک ته رد بد وایي نو خدای دې تاسو دوی بوتان ته کنځل مه کوئ دوی به تاسو نه وایي موږ تاسو پښتو کې وایو که نه ته زما بده کول مه کنځه زه به ستا ښه مور نه کنځم ته چې کوم دی د بل دروازه په ګوته ټکوي بله به ستا دروازه په بونده باندې ټکوي ته چې بازار کې د بل چا ښځې ته ګوري لور ته ګوري یاد ساته چې کوم دی ستا ښځې ستا لور ته به هم خلک ګوري
دا بلې خبره پوهېږي که نه دا تجربه خو وکړي یو سړی دې دا نه وایي ښه چې ما غلط کار وکړ او ما سره به غلط کار نه کېږي نه دې وجې نه ځان به محفوظ ساتئ ښه د دې پردې محرمې ته په کتلو باندې دومره وشي ښه چې دا ستا دا سترګې به لږې خوشحاله شي ګناه مو څونه ده على اعلان تزنیاني سترګې هم زنا کوي هسې دا راته ووایي څه پیدا پکې شته که یو سړی شل بېني چې کوم دی د پردي مخ ته وګوري د پردي محرمې ته وګوري ما ته ووایي 2 روپۍ پیدا ورته راغله 4 انې پیدا ورته حاصله شوه غیر د دې نه چې په زړه کې چې کوم دی غلطې ارادې او دا شی شروع شي دې وجې نه د خپل نظرونو به حفاظت کوئ د نظرونو څه کوئ حفاظت کوئ دا په ځان باندې قابو راولئ الاول لک والثاني علیک که اول ځل دې وکتل په دې ته ګناهګار نه یې او دوباره پسې مخ مه راړوه بیا به دې داسې واپس مه ګوره اسلام پخپله د معاشرې راځي ښه الله فرمایي ولا تسبوا الذین تاسو رد بد مو وایه کسان ته چې دوی وایي بلي من دون الله ما سوا د خدای نه فیسبوا الله دوی به وایي کنزل کې الله پاک د عدوا د وجې د ظلم او د عناد بغیر بلا دلیله ذلک من کوي شکل هر امت پر عمل د دوی ثم بيدخ خپل رب تبا مرجو د دوی د پیلونه خبر کی پاس ونی یو معملون عمل کوونکی واقسم بالله جهاد ایمانی قسمونه کی په الله باندې مضبوط قسمونه او دا سوای د ان جاءتهم آیتون چې تراشی دوی ته آیتون وای یو آیت هغه آیتونه معجزې چې موږ یې غواړو لا یؤمنون بها خامخدي ایمان راوړي کول ته وایا انما الآیات یقینا دا معجزې او را لېږل د معجزو عند الله د خدای په نزد دي وما یشرکون او څه شي خبر دی تاسو را انها دا معجزې اذا جاءت چې کله راشي دوی ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم الله موږ اړوو زړونه د حق نه او سترګې دوی کما لم یؤمنوا څنګه دې ایمان نه راوړي به وایي په درمان ځله باندې اول پیری ونظرهم وبريدهم ويبيتوا يعني بصدق شيء يعملون سرنبون وحيران ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دې دنه متعلق مفسرین فرمایي چې خلک دي مستهزئین ټوکې مسخرې کوي د الله دین پسې پیغمبرانو پسې دی را نبی عليه السلام ته یو قبیله د اهل مکه ونه فقالوا دی نبی علیہ السلام توی چې ابعث لنا بعض موتانا یا رسول الله ستا پیغمبري به هله ومنو ایمان به راوړو چې دا بعضې مړي چې کوم دی زموږ دلته پراته دي دا راژوندي کړي حتی نسله موږ یې تپوس وکړو موږ یې تپوس وکړو چې دا پیغمبر حق دی که نه دی احق ما تقولو ام باطل چې دا ته څه وایې چې دا حق دی که نه دا باطل دی دویم وعلى الملائكة موږ د ملائکې وښایه یشهدون لك انك رسول الله چې موږ ته ووایي چې دا د خدای پیغمبر دی او ائتنا بالله والملائکة قبیله او یا دې کوم دی راتلو که موږ ته په الله باندې په ملایکو باندې مخامخ چې دا راشي او موږ ته ووایي چې دا ما پیغمبر دی تاسو ته مې درلېږلی دی دوی دا تپوسونه وکړه ښه دا خبره شوه خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره ځان ته وګوره او بیا دې خبرو ته وګوره الله ولو اننا که چې ته موږ نزلنا راوړي وای په دې باندې الملائکه ملائکه علیه السلام وکلموا الموتى مړي راپورته کړو دې څه خبرې وکړي وحشرنا علیه او موږ راجمع کړو په دې باندې هر شی قبولا مخامخ ډلې ډلې معاینة نو ما کانو نه دي لیؤمنو چې ایمان راوړي الا مگر دا ان شاء الله چې وغواړي خدای پاک دې معنا دا چې الله پاک دوی د ایمان مشیت نه کړي ولکن اکثر لیکن اکثر نه ضروري نه پوي او کذالک الله يم دقرنګي یسن ما ګرځولي د اهل قریش کوم اسلام دشمنانو کذالک جعلنا لكل نبي ما ګرځولي هر پیغمبر د برادو ان دشمن شیاطین الانس والجن هغه شیطانان په انسانانو او پیرانو کې یوحي بعضهم چې وسوسه چې بعض وای بعض نور ته زخرف القول غرورا زخرف القول ولکی غروندش د کلام ته ظاهر یو شان دی باطن بل شان دی
ظاهر لري کومې د سرو بو ورکړي وای دا سره دی هغه سره نه ښه داسې خوږې خوږې خبرې کوي داسې نرمې نرمې خبرې کوي پوه شي ویوحي وایه چې وسوسې کوي وایه بعضې وایي الی بعضې نورو ته زخرف القول د هغه روانتش د کلام وایي غرور د جهت د دوکي لیغوه دې لپاره دې ته بې دوکه شي ولو شاء ربک د خدای خوښه شوې نو ما فعلو دې به دا کار نه وی کړی نو فذرهم پرېږده دوی لره وما یفترون چې دې تړي په خدای دې پوښتنه څه به کوي ښه ولتصغى الیه افئدة الذین او د دې لپاره چې مایل شي لتصغى چې مایل شي الیه وایه دغه زخرف قول ته افئدة الذین زدا کسان چې ایمان راوړي په آخرت وليرضوا دې لپاره چې دوی خوښ کړي دلته وليقترفوا دې باندې کسب وکړي ما د هغه ګناه هم مقترفون چې دوی کسب کوونکي دي افغیر الله ابتغي ته ورته ووایه چې بغیر د خدای پاک نه زه طلب کوم حکمن دې کوم یو حاکم او حال دا چې الله رضا دې چې نازل کړي تاسو ته کتاب مفصله معنی چې بیان کړي شوي په دې کې احکام دې کوم تفصیلا والذین وکسان چې موږ دې ورکړي دې ته کتاب یعلمون دې خبري انه چې دا قرآن منزل علیه شوی دی جانب طرفنا بالحق په حکمت او په دلیل حق فلا تکونن من الممترین تمګي کې مخاطب وایا د شک کوونکو نه چې دوی نه پوهیږي فلا تکونن کې خطاب د نبی رسول الله ته او یا هر سامع ته فلا تکونن تمګي کې مخاطبه او فلا تکونن تمګي کې د الله پیغمبر من الممترین د شک کوونکو نه چې دې په دې نه پوهیږي وتمت كلمة ربك وتمشيد كلمة ربك صدقا جهاد درشتي أوالي وعدم يقين الإسلام لا مبدل لكلمات نسل بدلون كده كلمات وضعكام ودالله ربنا وهو سن الله بقرد الكلاليم دائر ورده وإن ترفيعه دا زجر ده أو دليل لوائقا أو رد بمشركين وبعد دائر سوال ده جواب ده دي كفار بنبي الإسلام مسلمانان تويلو چې ګوره موږ به ستاسو ټولې خبرې ومنو او تاسو د دین نه خلاف یې وایي تاسو د قرآن نه خلاف یې وایي وایي هغه دا چې کوم څاروي خولې مړکي ښه نو هغه تاسو نه خورئ تاسو په خپله مړکې خورئ دا څنګه دین دی تاسو داسې عمل کوئ کوم څاروي چې تاسو په خپله مړ کړئ هغه غوښه خورئ او چې کوم څاروي الله مړ کړي هغه نه خورئ دا کوم څاروي چې مردار شوی دی کوی ته پرېوتی دی راغښتی دی بل څاروي والی دی درنده چې کوم دی خوړلی دی او مړ دی نو دا چا مړ کړو خو خدای مړ نه کړ په دنیا کې بل څوک شته چې نه څاروي مړ کړي نه نو تاسو وایي دغه څاروي مه خورئ دا او چې خپله چاړه راواغلې که نه ته چې بیا لار کېږي نه هغه خوره د مسلمانانو زړه کې شکونه پیدا شي واقعي خبره ده تاسو ته الله پاک یې اولې وایي دې خبرو ته مه ګرځئ تا چې کوم څاروی ذبح کړ هغې نه مرداره وینه ووته چې کوم څاروی مړ شو هغې کې مرداره وینه پرته ده نو دا حرمت او حلت چې کوم دا په اعتبار د دغه وینې سره دی نو کوم څاروی چې کوی ته پرېوځي ښه نو مرداره وینه پکې پاتې ده که نه وویده دی پاتې ده الله فرمایي وایي توتې او که ته تابعداري وکړي اکثر د هغه چا چې بل څوک کې یضلو که دې بواړی تا عن سبیل الله د لارې د خدای پاک نه د دین نه کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم د امت دی ښه ان یتبعون دې تابعداري کې الا ظلم مگر د ګمان وایي نه دوی الا یخرسون مگر دروغ ویونکي اټکل کوونکي تحمیل کوونکي ان ربک کینا نفسه وعلم دې خبر دې هغه چا باندې چې ګمراه کیږي وتداري حق نه او د الله په غالي دې په مقتدیان باندې منځونکو خلکو باندې فکلوا اوس خوشي کنه دی آینده آیت ته کې دې سوال جواب فکلوا الله تعالی خو مما هغه ذکر اسم الله یعنی چې یا شي د الله په پاغي باندې په وخت ذبح کې خاص کر ان کنتم کې تاسو په دې د الله باندې یقین کوونکی و مالکم اوسې تاسو لرا مخکې ویا تحریمات د الله اوس تحریمات د عباد ومالکم سي تاسو لرا الله تعالی تاسو نخل مما هغه ذکر اسم الله چې یا شي د الله پاغي باندې
وقد حال داجی فصل لکم بیان کری اللہ پاک تاستا ما حرم علیکم چا اللہ حرام کری بتاس باندی الا مگر ما انستوری تمی تاسو محتاج شیغیتا وقت اشترار کی وَإِنَّ كَثِيرًا أَوْ يَقِينًا دِلَ يُضِلُّونَ بِهَا وَنْجِكُمْ لَكِيَ پَخْبَرْ خواہش فَغَيْرَ ذَلِيلًا إِنَّ رَبَّكَ كِنْ وَمْسَاهُ عَلَمُ دِ خبر دے قوم المعتدین بتجاوز کے ان کو باندی چاہت تجاوز کے دو حلال و حرام ہوتا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ اللہ وی پریک دی آغا ظاہری گناہ پٹا گناہ ظاہر الاسم و باطنہ ظاہری گناہ لکے شرک جنگی باطنی گناہ لکے شرک خفی ریاکاری مکوا تمہ مکوا ان الذی یقینا کسانی دی کسب کی جو گناہ سید زونا دیل بجزا ورنشی بماغ سجود و یقترفون کسب کون کی ولا تاکلوا اللہ تاسو غیر ما غلم یذکر اسم اللہ کہ نہیں اچھے علم لفظ باغبانی بوقت ذبح کی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور ذَلِكَ مِنْ وَعِدَا خُدَادًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ شَيْطَانًا لَيُوحُونَ وَسْوَسِيَةً إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ دوستان لِيُجَادِلُوكُمْ یہ تاسو جھگڑے ان کی اگر وسوسی دا دیکھا تاسو توئی کہ دا سارے خودے وجہ نوری نخوئی اور جتی ملک نخوئی وَإِنَ أَطَعْتُمْ تاسو تابعداریوں کی دودی وَإِنَّكُمْ تاسو لَمُشْرِكُونَ تاسو مشرکان سے بشاملت ہوئی ومن آغا سکانا چین میتن مر فاحیائینا ہوا بیدے من جون دیکھو مانا ابھی سڑے دے باقی اللہ علم ورکر کافر دے ایمان و تنصیب شی وجعلنا لہو نورنا اللہ من ذلو در پارا نکم دے وی نورو دا علم در پارا یورنا گرزو او یا در پارا گرزو من نور جگہ ایمان دے او یمشی بھی کننا جتلل کی باغی مانی بخلقی کمن اے اللہ ویا اے دغم پاک مومن دا پشاندار چاہتے مسئلہ ہو فی ظلمات کہ صفت دارنوی ذکر دے پاگا تیروں کی ظلمات جمع ذکر مخا یو ظلمت دا جہل دے یو ظلمت دا عناد دے یو ظلمت دا کفر دے آیا ظلمات دا مراد آگا تیریدی با دریاب کی یو شپدا یو ذکر دے وریز دا اور بل طرف تلان دے ذکر دے دا چپیر دا دریاب دا ترات وای دا دوان یو برابر دی اللہ وی نا اول مثال دا مومن دی دوی مثال دا کافر دی اول مثال دا پار دا عالم دی دوی مثال دا پار دا جاہل دی اللہ وی لیسا بخالنا چنی وطن کی وای دا سرید دا غتیانونا کذالکم دقنگی خیز شہد کافران پر ماغذ دی و جعمل عمر کہوں کی وکذالکم دقران اور منگر زوری دے بکلی قرد پہاڑیوں کری کیا کافر مشران غٹائد غٹخیتی مجرمان اکابر اگر چاہتے ملے کی یہ جغزان مغرور گوڑی اشراف القومی دغرنگی غٹائد جمع دا غٹ خیٹی ہمیشہ پر دن مخالفت دی ختم کرے اللہ وی وکذالک ام دغرنگی جعلنا مغرور بکل قریب بحل کریا کابر مشران مجرمیہا گناہگار داغی دسل پر لیم کرو بیہا دل پر دی تدبیر کی وائے پر خلاف دی وما يذكرون إلا بهذه تدبير نكي وآخر باسل مغرد پل نفسون وبالي ذكا وبالي دوي تراجع وما يشعرون دوي نكوي وإذا جاءتهم آية جكل راشي دوي تيو آية قرآن يو معجزة راشي نقال دوي إلى النؤمنات مغيمان حتى نوتا جراك نشي مدى مسلما فشانت قبل دار وحي بوتي رسول الله شوارك نشي پیغمبران رضا الله پاکتا رید آمانا سنخا کہ مقدر جگم دے معجزی را کرشی مقدر وحی کرشی دا معود رسول اللہ دا موزی اجابت دعا دیکھا امام جوزی رحمہ اللہ فاخبر کتاب حسن الحسین کی لکلی دیجا کی دعا قبلی ذکر مخی لفظ دا اللہ رسطہ لفظ دا اللہ تاسم دعاو کسی اللہ زمون رازشی گناہونا تمام کی فقرآن پوئے کی اللہ جکم دے قرون و مال کی برکت واچے دماغ جان حفاظتنوں کی اللہ ایماری نمازی سے اسلامی استحکام ورکی بقاوت ورکی لطول مغفرت کاملوں کے اللہ لطول تحلال رزق ورسط سور کے از پوشی چکل تلاوت کوئی دیجئے تراشی کنا دعا کوئی خواہ مخی لپس دا اللہ روز دا لپس دا اللہ دا موزید اجابت دے دعا کانی قبلی
الله ويا ما مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم والله بخبر دي حيثو فكم دي كي جگر دي رسالت إني الله پاکو پاک سینه باندې خبر دي جدي سینه کې چې کوم دي استعداد د دې شته او نشتا پیغمبر الله پاک چاله نور کوي ښا سيصيب الذين ظلموا وزيا كسان چې مجرمان دي اکابر دي سوال ذلت عند الله تاسو لیکونی دي چې کوم خلک دعوادار او ټایټو او هغه شرپسند خلکو او باقي دي کوم دي هغه وزارت د خدای دعوی کړی وي وي او شو ذلیل شو کنه شو الله تعالی ذلت بيحتد عند الله وعذاب كان شديد سخت دنیا خیر بما كانوا يمكرون فسعود اجل مکر کون کی بمن يريد الله او چر پر چلا اراده کی يهديه جو هدتا لا رو هدایت نو يشرح صدره للاسلام کلاو کی وایا سینه د دوی د اسلام اسلام ته په انابت سره الله په دې کې انابت راولي وما يريد الله سوق جرادو کې الله په غي دل او جنن ګمرا کیه چال صدره وګد سینه دوی قنتنګ حرجن سخت تنگا كأنما يصعد بالسماء دومر لدا سینه تنگ کی جدن او خبر نورزی كأنما گویا کہ يصعد بالسماء داخلي بر اسمان تا یہ تعلق بالمحال كذلك ذكرني رضي الله عنه الرجس وعذاب لرا على الذين باكسانو جريمان لوري وهذا صراط ربك او دا اسلام دا دین دا لار درف سره مستقیما برابر پتا کې څه بیان کړی موږ ته پردا کوم یا کرون کې پناه نه لوم دیر پر دارالسلام کو د سلامتی یانه دارالسلام چاته وي جنت ته وي ښا د جنت ته دارالسلام ولي وي ویلغي مجدار لئن تحیتهم سلام سلام علیکم سلام علیکم یو د دنیا سلام دی یو د آخرت دی کې فرق ده دنیا کی وجہ کرتے معرب باللام سلامتی السلام علیکم ورحمت اللہ جنت کے لبلام نشتا سلام علیکم سلام علیکم جنت دار السلام ذکر ہوئی یعنی لبلام با سلام کی دعا مراد نے محمود سلام نے جگہ سلامتی ہے تزمون نبچی خواہ یو سڑے دی بتائی سلام واچو بس اجازت تو کہوں کا ذکر دی سلام مانا دا چلو تزمون میں محفوظ دی مقدار تحیث قسم ضرور نرس نرازم کوئی جی خبر دا السلام علیکم مانا دا سلامتی دی بتاسو بانی زمون طرفنا زمون نوائی بیغا شئی مقدار سے تکلیف نظر کرو اس وقت یا خلق ندی خان روڑے بدن اخری خجی کمدے زان مردک کی نسبی بجی کمدے قربہ بے وجلے دی ودیستا تنی نمک حرامی دی رضیات نوزو پخوا بدا شاید نو خوا چی چا بدا چا روڑے اخوڑا او تا بیزارت نرسو دارالسلام نا جنت نم دیکھا جنت دارالسلام ولی وی وائی کنی لئن تحییتهم فیها سلام فجنت کی تسرائی جو برس ملاوی نسوی سلام علیکم سلام علیکم دی وجنا حدیث کی لازم نبی اسلام یافر السلام السلام خراوی دنیا کی حدیث کی کمدے رواج جوڑ کے کہ مسلمان سے مخامخی کی والسلام علیکم پاہم کو جو بیندوان بانے والا چوئے خواہ کوئی کہنا کوئی کافر تو سلام نہ دے کہنا تو سوائی سلام علی من اتبع الهدى قد ابدا قسم عند ربهم وهو جل پر ناصر لدے مادو يقصاب داجل يعمل عمل كون کو يوم يعشرون او یاد کار ہو چکے والا جب کی جب ڈاکٹر عابد و معبود والله بوتو یا ماشدینی او جماعت بیا مقدس اکثر تم بتا کیسا گردوی تاسو اکثر دخل بجکی دخل کن تابدار دزان برمنا نیچے انسان نبی غوائکم طول خلقم دکا کری دی گورا کری من استاسو تابیدی وقال هم ویلکم لیلا اولیاءهم دوستان شیطانانو قیمت و تحصرا وقال اولیاءهم من الانسی ویبا دوستان شیطانانو دچالت انسانانونا یعنی آغا وائی شیطانان انسانان چیز شیطانانو تابداری کری دا ربنا اے مگر بایستابتا وحامنا پیدا کسی نکری بایدنا ببار زبان دی وبلغنا عجلنا مریس دنیا نیٹیتا عجلتا نتا مقرکری زمونگ پارا یا اللہ مگر صبح سی دینا
قال الله وضع النار مسواكم واستاذ زين خالد نبي عمشي بدكي إلا ما شاء الله مولا شوى إلا باكو هذه استثناء معناها تانا دخل جنة ويجب خبر بالك أن ديونا بدينا وزي أو يبقى جنة دي تا معنى دانا ده إلا ما شاء الله يوم معنى دانا شبابي ديبا بدأ جهنم كي همیشہ نبارا مغل چلا واری آیت ينتقله من السعير إلى الزمهرير دیبا ہمیشہ بدأ غور کی مغل چلا واری بے بدی غور کے لئے سلمانا ويبنا وارا عمل وارا لدزخهم دا گرمهم دا يخا جهنمان دو دیخا یو یخ جهنم دا یو گرم دے خطب دا دوارنا پنا واری نو اللہ پاک میں دی گرم جہنم نہ رواخلی دی یخ تبے دخل میں بال تک چکی سوئی ہوئے بے دی یخ نہ گرم تکی نو اللہ ماشاءاللہ دا مانا خواہ دی مانا دا ندا چی دا جہنم بختمی گی ٹکی پوچھ ہوئی مختصر یو ٹکی میتو دا تاس میں کافی دی خالدی نے پیا میشہ ویدیوہ پیا پتہ اور کی إلا مغرب ما جوا إلا بق منا ينتقلهم نقل بكلا بيدو سعيد زمهريتا أمر وارد دوزخهم دقلمهم ديخا إن ربك كين الأمسا خاوند حكمت دي وعلم دي وكذلك أمر نولي الله مكتابك وبعض ظالمان بعض بعض نورو سمانا ورت داخلو ورت بدي ورزي امام صاحب داجود یکسبون کسب کا ان کے جو کفر اور دم کرنا یا معاشر الجن والانس ہے جماعت پیران انسان و عالم جاتکم آیا نور اگلی تاس پیغمبران منکم جن ساس کو یقصون کی بیان ولی علیکم تاس آیاتی وينزلونكم من الأول تنزل يومكم ملاقات ساتھ رضی اللہ دی قالوا بولی شہدنا آو اقرار کرے مونگا اللہ انفسنا پر افسر زنبان دی وغرقهم الحیات الدنیا دککری دنیا لذات رجل دنیا و شہدو اللہ ویدی اقرار کرے بخبر نفس زنبان دی انہم کان کافرین مجھے کافران ذالکا اللہ ویدی تخاصم آیات دغرا لگل پیغمبرانو ما ولكلي ويعلم يقول ربك الذي وإن جند ربك مهلك القرى حركهم كأهلكهم بظلم بلا وجه الله يقول ما پیغمبران لگلی علت دی دادی چی اسما عدد دار چیزو سوک نہ حلاکوما چاکی تا لکم دے ویا رسول و دعیلی لاغلے چاسا سیتے نکو وآہلو غافلون وآہل داری نا خبری زب پیغمبران علیکم مہدیات علیکم کہ ایمان نانوی بے حراکو وَلِكُلِّنَا دَهَا مُكَلَّفِنْ نُبَرَ دَرَجِينِ مِمَّا دَهَا تَعْمِلُوا جُدِي عمل کرے وَمَا رَبُّكَ بِغَيْبٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور دے وَيَرَبْ سَحَبِ دَهَا وَصَلَ جُدِي عمل کئی يعملون اور رب ستالکم یا الغنیو دا بے پرواج دا عبادت دا انسو دا جن ذو الرحمہ خاود رحمت دے پراجی کو دا پیغمبران بندی اللہ وی آغا طریقہ ذکر لے دا عذاب آتا تمام بدل یہ شک اللہ واری دوی ببوزی یوزبکم گو بجتا سو اے خلقو پیرانو و استخلفا اور جان نشین بکی اللہ پر سار درست مانا قوم یشاء چلہ واری من خلق مطیع تابدار خلق بکی کمان شاء اللہ کو لگے سکما تاسو پیدا کری من ذریتی قوم آخری دا اولاد دا قوم بلنا چیانی سپینی والا تنگوری تو پانی نوح کے لئے کم دے مکی طول خلق تباشو باقی بیادا نوح علیہ السلام دا اولادین اللہ دا مخلوق پیدا کر انما توعدون الآیات آیتاز وعدے کی ویدہ خام خالات لنکدہ شغورت دا قیمت تا وما انتم لیدی تازو بمعجزین اخلاسی لنکدہ اللہ دا عذاب قلتو تو یا قومی علما قوم عمل کو یعلم مکنی بربل حال اینی از عمل کرنگے بربل کو حال بسو بزر تعلمون تازو بپوشی سبا من تکن رو عاقبت الدار جسو کے در پر عاقبت دار محمودہ تاسوی کے مونگر انہو شاہدہ دینے کامی بھائی اللہ پر ظالمان لرا وجعلو للہ مما ذرا من العرضی اور دیگر زوی وجعلو دیگر زوری دیوائد اللہ رب مما دارتنا ذرا چلا پہ لکوی من الحرضی دا پس نولا عامل سارون نصیبا حصہ
دوی به په سارو کې په فصل کې د بوټانو لپاره خپله حصه مقرر کړې وه چې کله به فصل حاصل کړ وایي دا د خولۍ حصه شوه دا زموږ د بوټانو شوه یا د دوی کومه حصه د بوټانو وه وایي چې په خبره باندې دی به مېلمنو ته خوراک ترې نه ورکول دا به خالص چې کوم دی د بوټانو منجورانو له ورکول او چې کومه حصه مې د الله لپاره مقرر کړې وه چې مېلمه به راغی وایي هغې مولانا د خدای په زکات څه کوي مېلمنو له به خرڅه کړه د بوټانو لپاره به یې خرڅه کوله داسې بې انصافي کوله دغه رنګې څاروي یو به د بت په نوم نظر کې دا د فلاني بت شو پوه شئ که نو د الله لپاره چې کوم دی مقابل کې د بوټانو لپاره به حصې مقرر کړی الله په قالو دوی وویل هذا لله دا د خدای رب زامین د دوی په ګمان وهذا لشرکائنا دا زموږ د بوټانو وما کله چې وه دپاره د شرکاو دي نو فلا یصلو الی الله دا به نه یوځای کېدله یا نه به ختم کېدله ویا الی الله د الله د مېلمنو دپاره نه به مسلمانانو ته ورکوله نه به د الله مېلمنو ته ورکوله وما چې وه د الله لپاره فهو یصلو دا به ختم کېده و الی شرکای خپلو شرکاو کله به چې کوم دی دانې به یوځای شوي د بوټانو حصه د الله نو د بوټانو حصه نه وه دې ته به دا ټول داسې را وړاندې کړو ما الله په غني دی الله په څه کوي نو دا خو محتاج دي مېلمانه دي منجوران دي دی به څه کوي دا د دې انصاف وښه وکذلک هم دقرنګې وایي زینا الله وایي ښایسته کړو شیطان لیکنې ډېرو هغه د مشرکین ته قتل اولادهم وجل د خپل اولاد خپلې لورګانې به ژوندۍ ښخولې او دوی به وایي چې دا خو زموږ لپاره شرم دی پیغور دی چې زموږ لور یو بل چا ته واده شي بل دا به وایي چې دې به دې کوم دی څه ګټه وټه هم نشي کولی جنګ ته هم نشي تللی په دې څه کوو ژوندۍ به ښخوو الله فرمایي قتل اولادهم وجل د خپل اولاد د بوټانو په نوم یې نظر کوو وایي موږ چې کوم دی دین ابراهیم علیه السلام دین یو شان لکه هغه زوی ذبح کړی موږ هم کړو ځان مې مشابه کړو الله یې قتل اولادهم شرکاو ښایسته کړي د شیطانانو دوی لیردوهم د دې لپاره چې هلاک کړي دوی وليلبسوا عليهم ودي ګډوډ کې په دې باندې دین د دوی ولو شاء الله نو د خدای خوښ شوي نو ما فعل دا کار به نه کړي پرېږده دوی لاره چې طریق په خدای درو وقالو ویل به دوی دا بل ابتلا وه هذه انعام دا څاروي دي وحرث او فصل دی حجر نو دا ممنوع دی د دې استوایه د ده به د کومې استعمال نه کوي لا يطعمها نه بخوري الا من هغې نشا چې موږ غواړو بغیر د خپل ګمان دې نه مراد چې کوم دی د بوټانو هغه خادمان دي منجوران دي دې له ورکوي والعام او څاروي دي حرمت هم کړی شوي ظهوره شاګانې د هغې سوري به پرې نه کوي لکه بحیره او صاحبه مخکې تېر شي والعام او څاروي داسې لا یذکرون اسم الله چې دوی باندې یادونه د خدای په هغې باندې په وخت د ذبح کې د الله نوم نه اخېسته ابتلاء علیهم په الله به دروغ تړل وجب خبره بسم الله بهدې سيجزيهم الله عز وجل جزاء المصلين يفترون ترك بخيرو وقالوا له ما في بطون هذه النعم أرج بخير الإنسان في خالصة خالص حالات البعض دائما ومحرم حرام نشيد على أزواجنا ببيانو دسالي بخير کې چې بچي او دوی بداوي ان خرج حيا کچیر ته دا ژوندی پیدا شو وشي په خبره دا نصیب نارینه به خوی زانه به نه خوی هغه باندې حرام دي وایي کوم مېده را کچې ته دا پیدا شو مړ ساري په خېټه کې بچي ولا مړ پیدا شو نو په هغه به شرکا دې به باندې شریکانو به شریکې به خوړو دا مور دې به د ساري چې بچي پیدا شو مړی نو مردار هغه خو جایز دی نه یسو په دې کې زم حالت راغلی په څه کوي دې هغه خور الله وی سيجزيهم زد جزاء ورکړي ته الله پاک وصبهم وصب نه مراد عمل دی هغه عمل دی چې هغه تحلیل او تحریم دی ان واقع الله پاک حکیم دی او عالم دی الله پاک دې په شرک باندې او په توحید باندې قد حاصل الذين متقين سلام تاوان کړه هغه کسانو چې دی وجه اولاد خپل سب هم د وجه دی قوم ته وځي چې بغیر علم بغیر دلیل وحرموا ما رزقهم الله دي حرام کړی و چې الله په دې ته ورکړي دا ابتلاء على الله دې ابتلاء کړو په الله پاک باندې کړو ورلو الله دې کوم راشد و ما كان متدنو دې هدایت مندون کی دې په سمانه باندې نوخه
نن زیارت ورځ ده دا دوه پاره د خدای په توفیق راکړي چې د بل وخت کې ووایو تاسو نن کم یو بندان روان دي کې چې کومې داسې وآتوا حقه يوم حصاده کې د تفسیر هم دی فهم ده که نه تاسو خو خوشحاله وئ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والفعل والقول والنية والهدي انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سهل علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى تلاميذنا وعلى جميع والمؤمنات كل ساق بحرمة سيد الأولاد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الله ذنبنا ونبارك الله ذنبنا ودافع الأبراك الله يطول مرجو كل بركات واتفاق الله يطول مرجو تحلال لتواصل السلام كم طول لتنبيع وسات المحمد الله يطول مرجو لا خدمة وقبولك الله ديمات اسلام سنة مسؤولين دي منصوبين يطول إقالتك بخنا وقتك حلال لتواصل السلام الله ديمات اسلام كم قيادة ورحمة دار إقالتك عمرك بركتنا وحلال لتواصل السلام مقبولك إمارات إسلامية الله استحكام ودوام إلى يوم القيامة نسيب الله لا نعمد دين نعمد الزوال نمسات الله دين نعمد شكر لك والتوفيق لك يا الله الجلال ونسونا زرطنا لتاتا معلومي ممتنين لا كل غير خلينا برابرك يا الله أنه بنا هم يدعافك أنا وعاكاك الله يطول مرجو حفظه وناسيرش تشاك موزونك حق اسم شيء زرطنا لله تاتا معلومي أولا غير خلينا برابرك الله حقوق لنا تمام الله بخبر خصوصي نعمتنا ما نمتور هنا صلى الله